مسافر دي ډېر زیات او نور ملګري هم غټ غټ مینوال دي. زما هغه ته څه پیغام ورکول غواړې چې ما سره څه مدد وکړي؟ د ډاکټرانو یا دم درود والا ته بیاوي او علاج معالجه کوي، خو هېڅوک د ده په بیمارۍ باندې نه دي پوه شوي. سلامونه، نیکې هیلې احترامات مې ومنئ. ملګرو شاید مندوخیل یم. ملګرو نن په داسې دورشل باندې قدم اقدمه چې ډېر بېوسه کور دی، ډېر غریب کور دی. زما ټافیک نه به تاسو ته اندازه لګېدلې وي. نو داسې درشل باندې قدم اقدمه یقینا چې ډېر زیات مجبوره شوم، نو په دغه وجه باندې رالم دلته او ډېر بېوسه کور دی. نو راځئ دننه موږ سره راځئ اوسئ. قدرمندو دلته راورسېدم. استاد جي هم را سره دی او دا مریض هم تاسو ته ښکاري، دا هم دلته کې دی. دی نه به څه پوښتنې کوو. استاد جي په پروګرام کې درته اول هرکلی وایم. الحمدلله تاسو ډېره زیاته مننه. الله پاک تاسو سره ښه وکړي دنیا او په آخرت باندې چې تاسو مونږ ته راغئ، مونږ نه مو دا تحقیقات وکړو. استاد جي دا راته ووایئ دا څومره ټایم نه دا حسن روډ چې کوم دی څومره ټایم نه بیماره دی؟ دا خو تقریبا 11 کالو نه بیمار و، خو د علاج معالجه موږ کوو، دا هم ګرځېدو، خو بیا رو 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 دې دارو درملو کې چې کوم دی نو بیا لکه زیات بیمار شو. دې کې تقریبا اوس کم حالات باندې پروت دی، نو تقریبا 8 میاشتې وشوې چې دا لکه کاټ کې پروت دی او کاټ کې غول متیازې کوي او علاج معالجه یې هم کوو، دم درود یې هم کوو، هر قسم ته علاج معالجه کوو، خو لیکن تر اوسه پورې د بیمارۍ څه نتیجه نه ده وتې چېرې دا څه بیمار دی او موږ هم کمزور یو، نو بس خپل حسب مطابق لګې یو، کوشش کوو. استاد جي دا راته ووایي ډاکټرانو ته څه وایي؟ ډاکټرانو ته خو تاسو بوولي وي هسپتال وغیره ته؟ نو ډاکټران په دې باندې هېڅوک نه دي پوه، نه دم درود والا پوهي، هسې په توکل باندې مثال د ډاکټرانو یا دم درود والا ته بیاوي او علاج معالجه کوي، خو هېڅوک د ده په بیمارۍ باندې نه دي پوه شوي. حسن طرف ته ورځو چې دا خبرې کولی شي. حسن بھائی څنګه یې؟ خیر. زه دې وپېژندم که نه؟ او څوک یم؟ شاید. اوس څنګه یې؟ ژوند دې ښه دی؟ او څومره ټایم نه بیمار یې؟ 11 کال. 11 کالو نه. ډاکټران نه څه وایي؟ دوايي راکنه. صرف دوايي درکړي؟ ښه. مینهوال دي ګوري هغو ته څه پیغام ورکول غواړي؟ مسافر دي ډېر زیات او نور ملګري هم غټ غټ مینهوال دي. زما هغه ته څه پیغام ورکول غواړي چې ما سره څه مدد وکړي؟ دعا سلام. دعا سلامت وکړه. مدد نه غواړي؟ دعاګانې ته نه غواړي؟ مدد ته نه غواړو. صحیح ده. استاد جي د لمبر به څه حسابي لمبر ورته لږ ووایه، خپل لمبر چې کوم دی رابطې لمبر تاسو سره به خلک رابطې کول غواړي. 0315 95 30 622. بل نمبر 0300 580 52 42. ښه دا 2 نمبرې دي ستاسو رابطې کې وي؟ مینهوالو ته اخره کې څه پیغام ورکول غواړئ تاسو؟ حاجي مو د طرف نه ټولو ته سلام او دعاګانې دي چې دعاګانې کوي موږ دا بیمار الله پاک روغ کړي، او باقي موږ سره که څوک مدد کول غواړي نو په دې نمبر باندې چې رابطه موږ سره وساتي. انشاءالله ملګري غټ غټ چې کوم دي غټ غټ خلک دي ما سره زما مینهوال چې کوم دي غټ غټ خلک پکې شته دي، نو هغوی به انشاءالله تاسو سره رابطې کول غواړي. ښه حسنه څه پیغام ورکول غواړي؟ دعا سلام. دعا سلام. مدد غواړي ته چې څه مدد ته سره وشي؟ او جی صحیح ده. حسن بھائی چې کوم دی بیماره دی، هغه سره هم هغه
خواست نه چې کوم دی نو مدد ورسره وشي. زما خواست دا دی چې دا ویډیو هم او یقینا درته وایم چې استاد چې کوم دی زمونږ امامتي ډېر ټایم امام پاتې شوی دی، جمعې راته راکړي دي او جنازې چې کوم دي ټولو خلکو زمونږ په کلي کې جنازې هم کړي دي. نو زما خو ګیله کلیوالاو نه ځکه دا په دې باندې ته نه ګیلهمن یم، ګیله ته نه کومه چې کم از کم دومره امداد خو ورسره وکئ، راشئ تپوس خو یې وکئ چې 10 روپۍ 20 روپۍ کس هم راغونډ شي نو د سره ډېرې پیسې درته راغونډېږي. نو زما خواست دی دا ګیله درته نه زما خاص کر د کلیوالو نه چې د سره راشي، د سره امداد وکړي او انشاءالله ملګري به هم دا ویډیو کتلی وي او خواست ورته کومه چې دا ویډیو مخکې ځان سره شیر کړئ، الله د رضا دپاره دا ویډیو شیر کړئ او ما شاید مندو خیروال ته راکړئ اجازت. ښه او بد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.